د خیر پیدا کوونکی رب یو دی او د شر پیدا کوونکی رب بل. که یو هلک راولګېد د خدای مکه جلۍ وتښتوله، خلک به یې ډېر بد کار یې وکړه، خراب کار یې وکړه، او که یې سپین ږیری راولېږي چې هغه جلۍ وتښتوله چې زه به ستا خوښ شم امریکا او فلان او فلان او فلان، مګر تقدیر مسله نه لري، ټول د مخې لیوني پراته دي. مشر چې دی هم لیونه شوی. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان اسلام قابل قدر واجب الاحترام مشرانو کشرانو همزولو نوجوانانو او د حیا په پردو کې ناستو بیبیانو، رب کریم جل جلالہ مو سر زما د کامل ایمان برخه نصیب کا، او الہ العالمین جل جلالہ مو سر زما په صادر شو گناہونو د عفو قلم را کاږه. عزتمندو، زمونږ نننی بیان به په تقدیر باندې وي. تقدیر مونږ تاسو پیژنئ، نوم سره آشنا یو، او بلکې دا مو عقیده هم دا که چا د تقدیر په اړه غلط فکر وکړ دی په دې د اسلام مبارک دین نه خارجي. تقدیر لغوي معنا دا یو څیز په اندازه کول. د انسان دا ژوندم الله جل جلاله په اندازه کړی، په دغه وخت مې پیدا کړي، په دې وخت په دې وفات کوم. اوس راځو دې خبرې ته چې الله جل جلاله کو انسان پیدا کړ، اندازه ورته وټاکله په دغه ورځ باندې به وفات کیږي. دا اندازه ورته وټاکله چې ته څومره وخت په دې دنیا کې تیروي.
نو بیا په دې کې انسان ته ضرورت څه انسان بیا په دې کې څه اختیار او څه کار لري یا په دې معنا چې انسان هیڅ هم نشي کولای هر څه چې انسان کوي دای خو ورته په تقدیر کې لیکلي دي بس دی وخت کې د انسان په ذهن کې هر قسم فکرونه ګرځيږي خو اولنې مقدماتي خبرو کې ستاسو ذهن په دې خبره باندې خلاصوم ان شاء الله العزيز بیا تاسو شکمن کیږئ خبره څه شی ده تقدیر یاد لرئ عزتمند تقدیر په دوه قسمه ده یو ته تقدیر مبرم وي او بل ته تقدیر معلق تقدیرونه دواړه خو یو ته تقدیر معلق وي بل ته تقدیر مبرم وي دا یاد لرئ چې تقدیر مبرم کې مخکیواله او وروستواله نشته هغه کې تبدیلی نشته هر هغه تقدیر چې هغه معلق دی د معلقاتو نه جوړ دی هغه بدلیږي مخکې وروسته کیږي بل دا ده چې هغې کې د انسان عقل او فعل لره دخل وي چې انسان په دې کې عقل الله تعالی یو زیور ورکړی دی نو دا زیور په هغې کې استعمالېدلی شي دې ته تقدیر معلق وایي کوم احادیث مبارکو کې چې د تقدیر د بدلیدو خبر راغلی ده نو هغه په تقدیر مبرم کې نشته هغه په تقدیر معلقات کې کم تقدیر چې بدلیږي را بدلیږي لکه حدیث مبارک کې راځي لا يرد القضاء الا بالدعاء تقدیر نه بدلیږي مگر په دعا سره بدلیږي اوس دا کم تقدیر یادې عزتمند دا تقدیر معلق یادې نه تقدیر مبرم بعض خلکو بیخي د تقدیر نه انکار کړي چې تقدیر د سره شته نه دا خلک ناپوه دي دا خلک جاهلان نه بلکې اجهل دي حضور ځان نه توکل کړي تقدیر نه مرل خو جدا موضوع ده چې په تقدیر کې یو سړی رای خلاف ولري او رای بدلوي موږ دې ته کافر وایو لکه جبریه یوه ډله ده هغې دا وایي چې انسان مجبور محض دی دا ټول په تقدیر کې لیکل شوي دي هر څه چې کېږي تقدیر کې لیکل شوي انسان اسم نشي کولی ته علما کافر وایي ځکه دا عقیده د جبریو ده که یو سړی دا وایي چې مطلق انسان مجبور محض دی انسان مجبور محض دی او څه چې کېږي په تقدیر کې لیکلي قصه خلاصه ده نو بیا تا ته الله تعالی سزا ولې درکوي تا ته بیا الله تعالی دا امرونه ولې کوي دا کار وکړه دا کار مه کوه دا کار وکړه دا کار مه کوه دا درته ولې وایي یوه ډله داسې ده چې هغې وایي نه تقدیر چې دی دا یو داسې څیز دی چې د سره شته نه انسان یې خپله کوي منګه وایو چې تقدیر انسان خپله جوړوي خپل انسان تقدیر جوړوي
بیا د الله جل جلاله د عذاب انسان ته پس حلال او حرام دنیا ته لګل پس دا او کو دا مکوا دا پس او فضیلی خبرې دي کړي چې تاسو وایي یو ډله پکې دسه دا چې هغه د تقدیر تعریف تاسو کوي هغه وایي چې خیر دا انسان نه کوي خیر الله کوي او شر انسان دا هم درست نه ده بل ډله دسه دا چې هغه بیا وایي چې نه د خیر پیدا کون کې رب یو دی او د شر پیدا کون کې رب بل اهل سنت والجماعت په دې ټول باندې فتکش کوي دا درست نه ده خلاصه د خبرې لوب په باب د خبرې څه شی ده دا مسله ګوره ډیره نازکه د ذهن کې کینول لږ فکر ورته ولرئ خیر ده اولا دا مهم ټکی او مهم نقطې درته وایم اوله نقطه دا په یاد ولرئ چې تقدیر کې تبدیلی راځي نو تقدیر په دوه قسمه دی یو ته مبرم وي بل ته معلق مبرماتو کې د سر تبدیلی نشته معلقاتو کې تبدیلی راځي څومره احادیثو کې چې د تقدیر د بدلیدو خبره راغلې ده یا قرآن کریم کې راځي چې يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب دا ټول ګوره په دې معنا باندې چې معلقاتو کې د انسان عمل لره د انسان عقل لره دخل لکه چې ستاسو په ذهن لږ نور هم فلاش معلقات تقدیرات انسان ته الله لیکلی دي چې د ځوان شي د واده کوي د ځوان شي د واده کوي اوس ته دغه واده کول خوشتا خو د کمی جلی سره به کوي دا اوس معلقات سپینی سره به کوي که تور سره بدعمل سره به کوي که نیکعمل سره سید سره به نکاح کوي که نه غیر سید به وي دا اوس په تقدیر کې لیکلي نه دي دې لپاره به خپل کوشش جاری ساتي ولې ځکه حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي تنكح المرأة لأربع انسان چې نکاح کوي د څلور وجونه کوي لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك انسان چې نکاح کوي یا به دې وجونه کوي چې جنۍ ښایسته ډېره ده مالداره ډېره ده حسب یې ډېر غټ دی مثال په توګه باندې نسب یې غټ دی نبی اسلام فرمایي دا ټول یو طرف ته کا فاصفر بذات الدین دیندار وکا نو کتا ته الله په تقدیر کې لیکلي چې ته دیندار سره بواده کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لټون لپاره امر ولیکي تقدیر مبرم دا شو چې نکاح وکړي خو معلق ګوره دا شو چې د نیک عمل سره به کوي که بد عمل سره به کوي اوس کتا چېرته دعا د یو عالم نه وغوښتله د نیک عمل نه یا د مور پلار خدمت دې وکړه هغه درته دعاګانې وکړې او تا ته په تقدیر کې لیکلي چې دا به واده کوي خو په تقدیر معلق کې درته دا لیکلي چې بد عمل سره به کوي تا د مور او پلار دعا واغستله مور او پلار دعا وکړه هغه درته الله بدل کړله په نیک عمل سره په مثال مو ذهن ورسېده که نه پوه شوې پې باندې ښه دا د واده مثال مې ځکه ورکړه دا ځوانان لکان ته ډېر زیات متوجي ځوانان لکان دې واده ته متوجي سپین ږیري یو متوجي دي هغې بېچارهګانو زړه چاودلی د سپین ږیرو دپاره به یو مثال ورکړه سپین ږیري به هم متوجي کړم الله رب ذوالجلال لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ باندې به مثال په توګه د چا پکې نوم دا نه خو خیر ستاسو د پوهې دپاره وي الله تعالی لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ باندې به ګلخان مري ګلخان به مري پنجشنبې په ورځ خدای ورسره هم لیکلی دي دا مبرماتو کې لیکلي چې ګلخان بمري د پنجشنبې په ورځ خو لیکن دا ورسره لیکلي دي چې دا به په غلا کې مري نو دا غلا کې مړ کېدل دا بېل تقدیر دی دا معلقات دي
او مرکیدل دا مبرمات دي ستا دغه پنجشنبه ورځ بدلیږي نه کوم دغه ورځ باندې بمرې خو کتا چې ته بد عملي وکړه یا به په غلا کې مرې بد عملي دې وکړه په غلا کې بمرې په زنا کې بمرې الله مکا او که د مور او پلار خدمت دې وکړه یا د چا نه دې دعا واغستله او هغه ویل چې الله آخره خاتمه درسته کې همدغه پنجشنبې په ورځ به مرګ راځي مرګ به د شهادت راځي نو صورت د مرګ دې بدل شي ذهن مقارو کې ما په لنډو کې تاسو ته راتا وکړه د تقدیر مسله ګوره ډېره اوږده ده او ډېره وخیمه مسله ده ما د تل په دې کې ډېر خلک خطا شوي تر څو چې مطالعه د کتابونو ونه لري او تر څو پورې په خپله پې مطمئن نه اوسې بل سړی نشي پوهولی دا دوه خبرې خو هم ذهن کې کېناستې دلې معلقات او مبرمات خبره خلاصه اوس راځه بل طرف تقدیر ته دې بوزم معلقات او مبرمات خبره ختمه شوه آیا خیر او شر دنیا ته چا رالیږي دې باندې اوس پوهه کوم ما په هغې باطل پرستو فرقو باندې رد وکړو چې څوک وایي چې د شر پیدا کوونکی یو دی او د خیر پیدا کوونکی بل دی شر یو کوي او خیر بل کوي انسان بد کوي الله خیر کوي یا مثال په توګه دا ټولې خبرې غلطې دي اصل خبره لو بلوبات د خبرې درته کوم اصل خبره څه شی اصل خبره دا ده د هر شي پیدا کوونکی الله دی دا شي پیدا کوونکی څوک دی جواب رانه دی څوک دی دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې که خیر هم پیدا کړی نو چا پیدا کړی او که شر هم پیدا کړی نو چا پیدا کړی الله نو معنا دا شو چې خیر او شر دواړه الله تعالی پیدا کړي دي خالق د خیر او د شر د دواړو رب کریم جل جلاله دی اوس دا خو د الله جل جلاله پر زمونږ او ستاسو عقیده ولګېدله چې خیر او شر الله تعالی پیدا کړی انسان بس کوي نو یاد لرئ خیر او شر پیدا کوونکی الله دی خو د خیر او شر کوونکی بنده دی د خیر او شر کوونکی څوک دی بنده که موږ ووایو چې خیر او شر کې بنده هېڅ اختیار نه لري نو بیا د الله جل جلاله عذاب په څه چې انسان ته ورکوي موږ وایو ګناه چا پیدا کړې ده کوي یې څوک بنده ګورئ زنا چا پیدا کړې ده الله کوي یې څوک نیک عمل چا پیدا کړی کوي یې څوک عقیده مو درسته شوه پوه شوئ پرې باندې د هر شي پیدا کوونکی څوک دی او د هر شي کوونکی څوک دی موږ وایو خالق د هر شي الله دی او فاعل د هر شي انسان دی زکات الله پیدا کړی واجب کړی الله دی کوي یې څوک بنده حج الله پیدا کړی دی کوي یې څوک بنده اسلام الله را لېږلی او الله پیدا کړی دی قبله یې څوک کفر الله جل جلاله را لېږلی دی او دغه ده الله جل پیدا کړی دی کوي یې څوک بنده دا مو دویمه عقیده شوه ښه هغلته مو په تقدیر کې درته خبره وکړه چې مبرم او معلق باندې ذهن خلاص شي دلته مې دا خبره وکړه چې تقدیر کې دا خبره چې کوونکی څوک دی او رالیږونکی څوک دی نو دا مو وایه چې بس کوونکی د هر څیز الله جل جلاله دی لکه بعضې خلک چې وایي قرآن کریم د آیت نه غلط استدلال کوي فاعل کل شیء هو الله د هر شي کوونکی الله دی نو دوی دلته غلط شي د تقدیر مسلې باندې ورولي نو چې کله د هر شي کوونکی الله شه زه بنده خو مجبور محض وګرځېدلم نو ما ته سزا ولې راکوي زما چې دا دومره غټ سر راکړی دی عقل څه مطلب چې دا عقل راکړی دی او عقل سلیم راکړی دی د دې خو به هم صحیح که نه څه مقصد خو به وي اوس راځه درېیمې خبرې ته درېیمه خبره دا ده چې دې باندې ستاسو ذهن خلاص شي قرآن مجید کې چې ډېر آیتونه داسې راځي چې نسبت پکې الله جل جلاله ته شوی دی نسبت پکې چا ته شوی الله جل جلاله کما دې آیت کې ویل فاعل کل شیء هو الله د هر شي کوونکی الله جل جلاله دی نو بیا به د دې معنا موږ څنګه کوو
او یا اللہ جل جلالہ فرمائی قرآن کریم کے راضی انک لا تهدی من احببتا محبوبت دے خلق تا ہدایت نشی ورکولے یا اللہ تعالی فرمائی من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له چاہتے چھے اللہ ہدایت کسو کی گمراہ کولے گشی اور سوک چھے اللہ جل جلالہ گمراہ کی آگے تسوک ہدایت نشی ورکولے ہدایت نشی ورکولے لدے آیاتون معنا بسوی من گوائی قرآن دا چانو آیا قرآن دا چانو آیا نصرات والذین انعمت علیہ طالب دا عمل رش ذکر دا قرآن با دا رجال اللہ نہ رہے لیکن چانو بیوی چھے پا قرآن کوئی گی ہمیشہ دا پارا یاد لرئی دا خوب کارون نسبت اللہ جل جلالہ زان تکی علیکہ دا خوب کارون نسبت چاہ تکی دا دے معنی دانو چی دانے کی اللہ پیدا کر نا دا ادب دا وجنا دا خوب کارون نسبت چاہ تکی دلیشی اللہ جل جلالہ تا اللہ رب جلال قرآن کریم کی فرمائی ما اصابک من حسنت فمن اللہ تاسو تا چی کما نیکی در کول کیگی یا کم احسان در سر کیگی فمن اللہ تا دا اللہ جل جلالہ رحم دا چی پتا سبانی کی وما اصابك من سیئت فمن نفسك ہر هغه کار چې د بدی تاسو ته در رسیږي یا سزا در رسیږي یا مو په عذاب کې گرفتاروم یا در باندې امتحانات راولم الله فرمایي فمن نفسك دا خپل د ځان نشوي تا کوم غلط کارونه کړی دا غي پوهه د امتحان راغلی دلته ادب دې په دې خبره کې څه شی دی لکه مانا دا ادب د خو کارون نسبت بچا تک الله جل جلاله چې تاسو سره خو شو مثال په توګه باندې یو سره د انعام او تراغه یا الله سبحانه لاکھ شکر او کچې ته د بدو کارون نسبت الله ته وکي چې کله امتحان در باندې راولي و خدای دې چي وکړي الکه بیا الله ته نسبت څنګه کوي بیا هم داسې کې نه بګي کہ خدا پاک ہوندے سے کار سوک نا تب امتحان مقابلہ کے سے شوائے کہ امتحان در باندر آگے صرف ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا اللہ ترانا راجش مطلب سے دے مطلب ڈالے کہ خدایا کار خو ما خراب کرے دے خورب اس طرح باندر رحم دا خوب کارون نسبت ہمیشہ مشران تم خلق کئی دو خوب کارون نسبت چاہتا کئی مشران کم خلق کئی صد پارے کئی مشربان خلق در رحم امید لری و در شفقت امید لری او کچاور تفت نسبتو کو اگر چاہ کار مشر کرے بھی ولیکن پد اخکارے کی دا دو گناہ کار چی سپنگیرے ہوتی گناہ کو اصل گناہ او که سپنگیره وکی نو ام بد احکاره کیگه که زوانی وکی نو ام سشه کیگه رکا بد احکاره کیگه و جواب طول په زور راکه ځان پټوي نه په ایمان وایا چې په ګناه باندې سپنگیره دې بد احکاره کیگه کنه زوان که یو الک راولګي د خدای مکه جلی و تخته ولا خلک به ډېر بد کار یو کاس خراب کار یو او که سپنگیره راولګي چاہا جنہی ہو تختہ چاہتا بداو ویلے جی زمانی کی جنہی تختہ ہو لے یا بسوک دا آغا خپل اولاد ہے نا دے آغم کچھو تخوری مکہ اسپنگلی سکار کو دانے ہو چی پلار میں دیر سال میں دے ہوئے چی بس جنہی ہو تختہ ہو لے چی بختانہ دیکھے ہیں والا چوئی اسپنگلی ولی کار یو قبیح ہوئی د ځوان په ځوانۍ کې چې ګناه کوي قبیح عمل دی خو که سپینګیری په سپینګیرتوب کې ګناه کوي دې ته ګوره قبیح نه ده ابح دی ګوره دا د هغې نه پسې اخواست دا د هغې نه پسې اخواست په دې ګناهونو کې اندازې شته په شریعت کې او اندازې ګوره په شریعت تاسو ته وایم بعضې وخت کې خلک وایي دا ولې ګناه خو یو ګناه ده ما ته یو رقم شو دې ته بل رقم شو نه زنا ټول پیژنو الله دې موږ تاسو ساتي
زنا هغه ته وایي چې الف او جنۍ دواړه سره د شرع نه خلاف نزدېکت دي همدې ته زنا وایي صحیح ده یو بل نه خپل ضرورتونه پوره کوي وګوره که چېرته ناواده کړي زنا وکړه شریعت وایي چې وجنې به نه سل دورې ورکړي که ژوندی پاتې شو بس نور خپل کار دی خو که چېرته واده کړي زنا وکړه الله وایي تر هغې مه پرېږدي تر څو د ورته سر په کفن کړی ولې هغې دپاره رجم نو ښه چې ځوان دی هغه ته وایي چې سل دورې ورکړه باقي پرېږده واده کړي ته وایي که چېرته واده کړي زنا وکړه هغه به رجم کېږي نو که سپین ږیري زنا وکړه به ورجمېږي د هغې نه پسې بتاو منظور می دا دی د خو کارونو نسبت همیشه الله جل جلاله ته کېږي او د بدو کارونو نسبت همیشه انسان ته کېږي چې ځان ته خلق کوي بیا موږ چې دا وایو چې انسان اختیار لري داسې هم نه ده چې هر څه کار بس الله تعالی چې تقدیر ته ورکړی په ده باندې به کېږي نه انسان پکې اختیار لري قرآن کریم کې راځي الله جل جلاله فرمایي قل الحق من ربکم اے محبوبه دا حق دې خلکو ته بیان کړه چې ستا د رب د طرف نه راغلی دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر که د چا خوښه یې مني که د چا خوښه یې نه مني نو هلکه چې تقدیر کې هر څه راته لیکلي دي نو دا پکې خوښه ذکر کېږي جواب رانغی بیا پکې خوښه ذکر کېږي بیا خو درته وایم چې دا وکړو دا مه کوو دا وکړو دا مه کوو قصه خلاصه شوه دا چې قرآن کې ما ته الله تعالی وایي چې ته که دې خوښه وي ایمان قبول کا که دې خوښه وي کفر قبول کا وکفا بالله حسیبا ما ته حساب کافي دی بله دا ده چې په ګناه کې د الله جل جلاله اراده شامله ده انسان سره خو رضا یې شامله نه ده د ګناه په کولو کې د الله تعالی اراده د انسان سره شامله ده مگر رضا یې شامله نه ده او په نیکۍ کې د الله جل جلاله رضا هم شامله ده اراده هم شامله ده په دې مثال مو پوه کوم یو پلار دی زه پوهېږم بعضې خبرو باندې چې تاسو لږ دا کندی راتلي دي پوهېږم چې پوه نه شول مقرر هغه دی چې د خپلو مقتدیانو یا د مخاطبینو په حال باندې پوه شي بعضې خلک پوه نه شي اوس تاسو به وایئ چې څنګه رضا یې شامله ده او څنګه رضا یې شامله نه ده ګوره یو بچی هغه ته پلار وایي چې بچی بازار ته لاړ شه دا 1000 روپۍ واخله دا 1000 روپۍ واخله بازار ته لاړ شه سودا راوړه دا بچی راولګېده بازار ته لاړه سودا یې راوړه لار به ترې خفۍ کې خوشحاله وي خو که دا بچی راولګېده بازار ته لاړه 1000 روپۍ یې هسې وخوړلې او کور ته تش کوتک راغی لار به ترې خوشحالي که خفه دقه مثال ده دا 1000 روپۍ پلار ورکړي که اوس دا بچی هلته په لاره کې دا 1000 روپۍ خوري اوم ورته زرګون چا ورکړی پلار ورته ورکړی مګر پلار ورته ویلي چې ته به سودا راوړې نو که زرګونه بې ځایه وخوړه نو زرګون ورکولو کې خو اراده د پلار شامله وکړه خو چونکې چې ویې خوړله په دې کې د الله تعالی رضا شامله ده پلار رضا پکې شامله نه ده دقسې او که چېرته ده دغه پیسې راوړلې مثال سودا یې راوړله نو د پلار ورسره رضا هم شامله ده او د پلار ورسره خوښه هم شامله ده ته چې الله دنیا ته رالیږلی الله درته ویلي دا کار نیک دی وکړه نو د رالیږلو کې د الله تعالی رضا شامله ده در سره د الله تعالی هغه واک او اختیار هم در سره شامل دی چې هغې اجازه درنه کړي ستا ورقه نه خوځېږي خو چې ته اوس لاړې دا ژوند دې غلط استعمال کړه نو اراده خو پکې د الله جل جلاله و چې تې راولېږلې خو رضا پکې د الله جل جلاله نشته ځکه نشته چې د هغې د حکم نه خلاف وچلېدلی ګوره ما تاسو ته ویلې تقدیر مسایل ډېر باریکات لري څه شی لري ډېر باریکات لري زه ګوره په هغه خبره چې کوم کې تاسو لږ ذره داسې سوچمن کېږئ نو بیا درته پښتو کې درته یو مثال درکومه دې دپاره چې ستاسو په ذهن ښه خلاص شي باقي د تقدیر مسایلو باندې اوږده اوږده کتابونه لیکل شوي قرآن کریم کې اوس یو سړی که دا وایي چې تقدیر زه د سره منم نه په هغې باندې بېشماره آیاتونه قرآن کریم کې راغلي دا مې ګوره لب بلباب د خبرې خلاصه مې درته وړاندې کړه
لکه یو سړي غاښونه نشته او د هغې مڼې ته زړه شوی دی، غاښونه یې کار نه کوي او ته راشي جوس والا ته ودرېږې چې وروره مڼې ته مې زړه شوی د مڼې جوس خو راکړه، نو در حقیقت همغه مڼه وي خو دلته یې ووهي جوس ته جوړ کړو تا دې درکړي چې دا واله وخوره، نو په حقیقت کې تا مڼه خوړلې ده، که نوم یې بدل دی جوس دی خو حقیقت کې دې مڼه خوړلې ده، صورت یې بدل دی، نور شی ومقه دی، تقدیر هم دغه شی دی. الله رب الجلال فرمای وما ادراک ما لیلة القدر انا لله وانا الیه راجعون. اوس دا وما ادراک ما لیلة القدر چې دا شپه د اندازې ورته وایي دا د څه دپاره ورته وایي؟ ما تاسو ویل ګوره که په دې درته وغږېږم که نه، که په دې درته بحث وکړم چې تقدیر شته او که نه د قرآن د آیاتونو نه، د قرآن کریم نه که چېرته شروع کړم درته هغه ډېر اوږده آیاتونه دي، اوږده بحثونه دي، لنډ به درته ووایم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله فرمایي زه په تاسو باندې امتحان راوړم، یا به دا امتحان د مالونو وي، یا به د ځانونو وي، یا به د مال وي، یا به د میوو وي. خو وبشر الصابرین، زیره ورکه صبر کوونکو ته. صبر کوونکي څوک دي؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، صبر کوونکي هغه دي چې کله ورته مصیبت راورسېږي دوی څه وایي؟ قالوا، دوی داسې وایي انا لله وانا الیه راجعون، موږ د الله یو او موږ به د الله جل جلاله ته ځو. پوهېږي چې ما ته تقدیر کې لیکلي که ابن سیرین رحمه الله باره کې څوک دا واقعه نقل کوي، څوک د یو بل عالم باره کې نقل کوي، ناست دی درس کوي شاګردانو ته. الله دې زموږ ستاسو عقیدې درست کړي. درس کوي شاګردانو ته، په دې درس کې خبر راغی ورته وایي حضرت ستا د تجارت چې کومه هغه کښتۍ وه هغه په سیند کې ډوبه شوه. نو دا بد خبر دی که ښه خبر دی؟ لکه سړی پې خفه کېږي او که نه؟ د استاذ سر ښکته که لږ خاموش شو، هغه نه بعد یې ویل الحمدلله. شاګردان ډېر چینجي دي، دا استاد هم څه کوي. دا داسې یو ساعت دوه ساعته بعد بیا خبر راغی حضرت ستاسو هغه د مال کومه کښتۍ چې ډوبه شوې وه په اوبو کې هغه راووتله سالمه روغه راووتله. نو د بیا سر داسې ښکته که لږ خاموش او ویې ویلې وایي چې الحمدلله. نو سبق چې کله خلاص کړو طالب لا ټیک کوي صاحب یو پوښتنه کوم وایي څنګه؟ وایي شریعت کې خو استرجاع د غم او مصیبت په حق له راغلی. کله چې غم او مصیبت راشي او تا ته خبر راشي ته به وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. نعمت باره کې به ته دا وایي چې الحمدلله. نو تا خو هغې وخت کې مو ویلې چې الحمدلله، اوس دې مو ویل الحمدلله. دې موږ ته یو شی وایي استاد محترم تا بل څه وکړه هغه ورته ویل ګوره بچیا ما ته چې کله خبر راغی چې مال دې ډوب شه په دریاب کې، ما خپل زړه ته وکتل چې دا زړه پې خفه شو که نه؟ خو چې زړه ته مې وکتل بلکل په ځای ولاړ و. زړه مې آواز راکړه چې د تقدیر مسله وه بس غلی شه. ما ویل الحمدلله خدایه داسې صابره زړه دې راکړی دی. ما الحمدلله په خپل زړه ویلی دی. د هغې نه بعد کله مې چې تقریر شروع کړه تاسو ته بحث مې شروع کړه خبر راغی چې ستاسو مال هغه محفوظ شه. ما چې کله زړه ته وکتل زړه کې یو میسج راکړه خبره راکړه چې دا خو د الله فضل در باندې وشه، تقدیري مسله و الله درته بیرته درکړه. بیا مې ویل چې الحمدلله شکر دی خدایه داسې زړه دې راکړی چې په غم کې خفه کېږي نه او په راحت کې ستا نه باغې کېږي نه. بچیه صحیح ده استرجاع باندې پوهېږم خو ما الحمدلله د خپل زړه په حال باندې ویلی. دې ته تقدیر وایي. او تقدیر فواید څه شي دي چې په دې درته وغږېږي مخ پکې ډېر لګېږي په هر تقدیر په دې به انشاءالله بل وخت خبرې وکړو. والله چې د تقدیر نه انکار وکړي سوچ لیونی به درنه جوړېږي. دا تقدیر چې کله مونږ تاسو ته مسلمانان چې دا ذهنونه محفوظ دي یو لویه وجه پکې دا ده چې په تقدیر باندې د ایمان لري. او دا کم خلک چې لیوني پراته دي تاسو وګورئ دولت ورسره دی دنیا ورسره ده. دنیا ته د طاقت په حل کې چلنج ورکوي چې زه به ستا خوښ شم امریکا او فلان او فلان او فلان، مګر تقدیر مسله نه لري ټول د مخې لیوني پراته دي. مشر چې دی هم لیونه شوی هغې ته هم خلک روغ نه وایي. او تقدیر داسې مسله ده چې دا سړی روغ ساتي.
دا وجود دی روغ او برابر ساتي په دې باندې ان شاء الله په بل وخت بحث وکم. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. دعا وکړئ په جمع خدای ولي کریم زموږ ټول ناراضي شي، الله دې سره راضي شي، بیا ناراضه شي. رب کریم جل جلاله زموږ ټول په ګناهونو دعا کې قلم راکاږي. الله دا باران یا مخکې چې کوم باران نشي الله ټول د رحمت ذریعہ وګرځي. خداوند کریم جل جلاله زمونږه خصوصا افغانانو ته عموما ټول مسلمانانو ته او ټول انسانیت ته پکې خیر رابېغ کړي. یا الله که څوک کورونه نه لري الله کورونه ورته ورکړي. الله څوک ته د باران نه بچ کېدو انتظام نه لري الله ته انتظام ورته جوړ کړي. خداوند کریم زمونږ د مسافرینو ته مل شي، الله زمونږ د حاضرینو ته مل شي. څومره د خیر دعاګانې رسول الله مبارک خپل امت ته کړي الله زمونږ د ټولو پکې حصه وګرځي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.